السلام علیکم د لالونو ګرانو کتونکو او عزتمند اوریدونکو په ډیره موده پس د محترم برق صاحب خواته رانږدې شوي او ستاسو یو جهان مننه چې تاسو دا سلسلې زموږ خوښوئ او ښه کمنټ کوئ. نو کومو ملګرو چې سلامونه کړي دي هغوی ته وعلیکم السلام. زه یم او برق صاحب په خپله درته ووایي او نن زه وایم چې د محترم برق صاحب نه دا پوښتنه وکړو چې ستاسو په ژوند کې تاسو نه کوم مسټیکونه شوي دي. پښتو کې چې ورته نادانۍ وایي که نه، داسې کارونه چې بنده وکړي او په هغې باندې بیا شرمنده هم وي او خفه هم وي او پښیمانه هم وي، یا د هغې ازاله بیا څنګه شوي ده. نو برق صاحب زه وایم چې نن د اورېدونکو د کتونکو سره دغه خپلې د زلمیتوب نه واله تر دې وخته پورې که نه انسان نه خامخا کېږي. نو په دې را سره خبرو کې ډېره مهرباني به جي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو اورېدونکو کتونکو لیدونکو ته سلامونه. دا حاجي صاحب چې کومه خبره وکړه که نه، د دې دپاره صحیح ټکی حماقتونه دي چې په ژوند کې او داسې بس وکوي چې هغه نه حماقتونه نه کېږي، بلکې اوس خو د نفسیاتو عالمان دا وایي چې سړي له پکار دی چې په 24 غنټو کې یو کار د پاگلتوب وکړي. که چېرې دی ونه کړي نو بیا به ریښه په ریښه پاگل شي. نو دا پاگلتوب، حماقتونه، نادانۍ، غلطۍ، دا د ژوند سره تړلي څیزونه دي او ما نه خو ډېرې زیاتې شوي دي. زه زما خو مسلسل کشمکش دا و چې ما به یو لاره اختیاروله چې د ژوند دپاره یوه لاره، خو بل څوک و چې هغه به زه بلې لارې ته راښکلم. یعنې هغه خالق او مالک زه خپلې لارې ته راښکم، نو ما به یو لاره باندې روان شم، خو په هغې کې به راته یو رکاوټ را دغه شو. نو ټول نه لوی حماقت خو دا دی چې په اوم کې مسکول پرېښو، هېڅ څه وجه یې نه وه، بس پرېښو. نو دا خو حماقت و. خو زه اوس سوچ کوم چې که چېرې ما سکول ویلی وی نو زیات نه زیات لسم هغه زمانه کې ډېر لوی شی و. لسم به مې پاس کړی و، بیا به مې چېرته یو نوکري کړې وه، یا فوج کې یا پولیس کې یا پټواري یا بابو. نو اوس به د هغې نه ریټایر شوی یم، خو هغه لارې نه یې راواړولم، سکول یې راباندې پرېښو. نو بس بیا شروع شوه. لومبنی حماقت خو ما دا وکړو چې ما یو څو محکمو کې د کوشش وکړو د نوکرۍ دپاره، خو چېرته نه چېرته به څه رکاوټو ما ته وړاندې راغلو. نو بیا مې د کاروبارونو ته خیال شو چې دا کار به ښایي، دا خو به ښایي. نو لومبنی خو مې یو مرغي خانه جوړه کړه چې خلک ورته پولټري فارم وایي. فارم خو نو ما سره پیسې خو وې نه. نو کور کې د دې کلي کې د دې تروریانو، مامیګانو، چاچیګانو دی خو به چرګې کېنولې وي، نو دی نه مې دوه 3 چرګوټي کرد هغه کړل. او ښار کې مې یو ځای واغېستو چې پکې یو کوټه وه او نور داسې یو 2 کناله پټۍ غوندې وه او دغه و. نو په هغې کې مې پولټري فارم بچي څه تقریبا 15 وو، هغه مې دغه کړل، شروع کړل. لوی شول نو پکې زیات یوې نیمه پکې هګۍ هم اچول شروع کړل. او هغوی له ما دالان کې داسې یو لرګی ځوړند کړی وایي په هغې کې ناستېدل. خو چې یو ورځ زه داسې تللی وم، تر ناوخته خو به مونږ شاعرانو ادیبانو سره ناست وو که نه، چې ماسخوتن تېر راغلم نو
هغه لرګی خالي و یوه چرګ هم چا نه وه پرېښي نه خلکو وړي وي ښې په مزه یې ټولې کړي وي او څارلې به یم که نه نو هغه فارم خو سر وخوړو هغه کرزې را باندې پاتې شوې د چا چرګوټي چې را پورې کردو بیا دغلته خوا کې یو هوټل دا کوم ځای کې و ښار کې دا د لذاک روډ باندې او دا چې کوم ځای کې نیر دی دې سره لږ دې دغه طرح نو چې هوټل مې هغه مومند خرڅولو هماغه د علاقه هم ډېره داسې تیزه نه وه لږه ډېرې چای به پکې خرڅېدې او دغه کېدې نو هوټل خو مې واخېستو خو ما ته خو د چای او چل نه راتلو نو زمونږ کلي کې یو شیرجان نومې سړی و چې هغه به د کنټینونو منټینونو کې کار کولو وي زه چای پخوم او دغه هغه پسې راغم هغه مې بوتلو هغه هم چرسي و او څه لږ ډېر سر کې ډدم شوی بو مې تلو چې کې مې نولو نو هلکه چای چې چا به ورته اډر ورکړو نو چای به ښې نه وي یا لکه شیرجانه دا چای ته یاره مړه مونږ چې دا میرات نه ایسکلي نو بس سر مو کار نه کوي کله کله به چې ویسکلي ویو هلکه شیرجانه دا چای یاره مونږ چې راشي اوس کو زمونږ سر بیا کار نه کوي نو ما ورته چې یاره ته ما ته هغه ټیم وښیه چې تا دا سر کار کوي خو د هغه سر کار ونه کړو نو هغه هوټل ونه چلېدو هغې هم سر وخوړو نو دغه ورځو کې دا ایوب خان وخت و د اوړو نو ما څه دو منډه وکړه ځان له مې یو 15 بوره د ورځې اباسین فلور مل جوړ شوی نو هغې نه مې 15 بوره نو څه موده مې اوړه خرڅ کړل خو هغې کې ما ته څه منافع ځکه چې اکثر به خپلوان دوستان راغل رانه بې بوره یې وړي یا به دې په بوټېشن کې څه سوداګر وو دا سیراب او متري دوی به راغله ته به کېناستل موږ له روغې بوره و ما ته پکې څه پاتې کېدل نه د دکان کرایم پکې نه وته نو هغه مې هم پرېښو نو داسې دا حساب ډېر زیات دی خو دا ده چې بیا خدای مالا مقرره کړې ده او د هغې ازاله شوې ده او د ټولو ناول به چې لا مونږ سبق به هم ویلې نو ما ته د پښتو کتابونو دا شوق و ځکه چې مونږ کره کور به پراته و مور به مې ویل نو ما هم هغه زده کړي نو د پبو کې یو سړی و راتلو به د اتوار او د زیارت به چې د میلې ورځ وه که نه به راتلو کتابونه به یې خرڅول نو یو کټ به و کټ باندې به څادر و د پښتو دا کتابونه به پرې لشل نو هغه نه به ما که پیسې را سره وي نو کتاب خو به مې ترې وایستو پیسې به سره نه وي نو پټ به مې ترخ کې راووالو پټ به مې کړو داسې هغه نه ما ډېر کتابونه را پټ کړي ظاهره خبره دغه ورځو کې د نه پوهېدم زه بس هغه مونږ خو به خپل مقصد کتو چې دا کتاب وال پکار دی بله موده پس چې زه بیا بانګیارم کې ملازم شوی وم هماغه سړی هغه به کیسهخانه کې د یو دوکان په تخته باندې کتابونه خرڅول نو ما ولیدو نو بیا خو زه لږ ښه نو بیا ما دا وکړل چې کتاب به مې ترې وایستو به مې وکتو بله ورځ به مې ورکړم به زه دا واله خیر پیسې مه راکوه نو دغه چل باندې مې ورسره دغه شروع کړو په خپل خیال کې هغه ته مې حل نه ویلې چې یاره تا یو ورځ ورسره ناست وم چې نه چې ورغم نو یو زوی ورسره ناست و ډېر خراب یې ټوخل یې وه ډېره سخته دا سړی ډېر غریب و ځکه چې دا کتابونه چې دي دا په دې کې څه کمیشني او څه به خرڅېدل د هغه ځکه چې د انو قیمت یې و
څلور شپږ به یو کتاب خرڅېده د هغه پکې یو ونه کمیشن و نو روزه د به څلور کتابه چې خرڅ کړل نو څه به ترې جوړېدل نو دا احساس ما ته شوی نو چې زه ورغلم نو ما هغه هلک ډېر ټوخل نو مې هلکه دا ولې وی یاره د ده ټوخلي ده ډېره موده وشوه کورنۍ علاج خو مو ورته وکړو نن مې راوستی دی خیراتي هسپتال ته بې بوځمه که دلته نو ما ورته چې به ته دلته ناسته سودی ما له راکړه زه درله بوځم نو ډاکټرانو سره زما پېژنګلو خو وه د اخبار د وجې نو بو مې تلو نو هغه یوله دوا یې م ورکړه سیمپل یې م وله ورکړي دغه کښې هغه لږ ښه شو نو هغه بیا د ده دا کاروبار زما نه وخوښ ما پسې چې دا ته څه کوې یاره بس ګزاره مې پکې کېږي لږه ډېره کله ناره کله بربنډه نو بیا مې راوستو زمونږ د اخبار چې کوم ایجنټ و د اخبارونه چې خرڅوي سرکولیشن ایجنټ دی کیسه خانه کې چې دا تانې ته مخامخ او داسې سینماګانو ته دا روډ دي دغه ځای کې د هغه کتاب رسالو اخبارونو سټال و بیا مې هغه سره کو نو بس بیا هغه سره لګیا شو هغه سره کار ښه شو و ما ته دا پته ونه لګېده چې بیا مونږ هم در په در ګرځېدو را پته ونه لګېده چې هغه بیا څه شو ډېره مننه محترم برق صاحب نن یوه ځانګړې موضوع وه چې تاسو په یې باندې خبرې اترې وکړي او خپل کتونکي او خپل اورېدونکي تاسو په خپلو جذبو باندې ونمانځل تمه لرم چې زموږ دا کوشش به تاسو خوښېږي دا لالونه چینل یا دا کم پروګرامونه چې مونږ کوو نو دا صرف او صرف تاسو دپاره کوو د خپلې پښتو ژبې د خدمت په خاطر او دغه معلومات تاسو ته د رسولو په خاطر باندې نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې مونږ ته په دې ویډیو باندې خصوصا د برق صاحب په دې خبرو اترو باندې د خپلې رای څرګندونه ارومرو کوئ مونږ به په دې خوشحالېږو تر بل پروګرامه پورې د کیمرامین محمد ریاض متن سره اجازه غواړو د الله په امان